یو ځل تمیم الداري رضی الله تعالی عنه راغی، رسول الله مبارک ته یو خوب بیان چې د الله رسوله مونږ تاله راتلو په کښتۍ کې کېناستو. پخوا د بادباني کښتۍ وې، په دې سیندونو کې به وې، هغې کې به یو جنډه لګولې وه، یو غټه جنډه به وه، نو هغه هوا به راتله، هغه جنډې له به یې ډغره ورکوله، نو کښتۍ به تله. زه چې کله کوړي کې وم، نو مونږ به دا کوړي نري مصري باندې ته په دې سیند باندې وړېدو، پل نو نو دغه بادباني کښتۍ وې په هغه زمانه کې. چپو به او کله چپو کښتۍ به وې او کله بادباني کښتۍ به وې، نو مانګې به ناست و، هغه بادبان به یې تاوو راتاوو، اجنډه به یې تاووله، نو په هغې به هغه کښتۍ روانه وه. نو وی مونږ کښتۍ ته راوختو، بادباني کښتۍ ته، وی هوا تیزه سیلی طوفان راغی، نو کښتۍ یوړه، سمندر دریاب دې په مخه یې کړه، یو جزیرې ته یې ورسوله. خدایه دا په کم طرف رالو، یا الله خدای غرق نشو، جزیرې ته ورسېدو چې هلته جزیره کې کوشو، مونږ یې شو کوز شو، کښتۍ ته طوفان او زلقه لاړ شي، نو بیا مزول صبت بنیسو خپل، خو چې سیند کوشو لږ مزل مو وکړو، یو حیوان یو شی مو لیده، ټول په ویښتو کې پټ، سر نه خپو پورې ویښته دي، مونږ پکې درک د سرمنې نه لګي چې ووینو. مونږ وی ته څوک یې؟ وی تاسو څوک یې؟ مونږ وی مونږ د پلانکي ځای نه روان یو، مدینې ته تلو او کښتۍ باندې زول طوفان راغی، دلته یې راوړه. ته څوک یې؟ وی زه جساسه یم، انا جساسه، جاسوس یم. او جاسوس څه معنا؟ څنګه د چا جاسوسي کې؟ وی داسې وکړې د دې جزیرې د میاشت هغه بل سر ته لغونې ورشئ، هلته یو شی یو انسان ناست دی او ستاسو په تمه دی، تاسو ته به هم څه خبرې وکړي، تاسو نه به هم څه خبرې واوري. وی شک هم پیدا شو او ناشناسي سره سړي شوق هم پیدا وي. موږ ورغلو، وی چې ورلو یو انسان و په زنځیرونو تړلی و، ډېر غټ دروند وجود لري او په دې زنځیرونو کې چې به یې ټوپ کړی، یو ټوپ پې و، چغه به یې وواله، موږ به ویرېدو. ویرېد وی چې موږ ورنږدې شو، دا اوس ګوره خپله واقع بیانې، خوب نه دی، خوب نه دی، حقیقت د سترګو لیدل دي. چې ورغلو موږ ورته وی موږ ته وی تاسو څوک یې؟ مونږ وایو چې مونږ دغسې مسلمانان یو، پلانکي دی نه ځو مدینې ته. وی هغه د آخرې زمانې پیغمبر راغلی دی؟ مونږ وایو. وی د خلکو حالات څنګه دي هغه سره؟ مونږ وایو خلک خو لګیا دي مسلمانېږي، دړادل مسلماني زیاتېږي، مسلمان په امن دی، په سکون دی. وی بیا مونږ نه تپوسونه شروع کړل، وی چې پلانکي باغ میوه ورکوي؟ مونږ وی او ورکوي. وی څه موده پس به وچ شي. پلانکي دریاب کې اوبه شته؟ وی او شته. وی دا به هم څه موده پس وچې شي. خیر څه تپوسونه راته څه اوږدله، هغه مو کړل، مونږ هم جواب ورکړل. وی مونږ ته یې ویې چې زه دجال یم، زه دجال یم او د قیامت نه مخکې به زه بیا د دې زنځیر نه خلاصېږم او په ټوله دنیا به چکر لګوم، ګرځم به، خو یو توابه ته او طیبې ته به نشم داخلېدی. او چې کله هم زه توابې ته او طیبې ته داخلېږم، نو د هغې په درو به فرشتې ولاړې وي او ما به نه پرېږدي، ما له به مخ اړوي شام ته چې مه راځه دلته، ما به شړي. تمیم الداري رضی الله تعالی عنه چې دا قصه خپله، دا واقعه د سترګو لیدل حضور پاک ته بیان کړل، نو رسول الله مبارک صحابه را جمع کړل، وایي چې تاسو ته زه وایم چې دجال به راځي. ومومنله تاسو ته زه وایم چې پر دنیا به چکر لګئ، ومومنله دا تمیم الداري نه واورئ، زه په سترګو ولیده، جزیره کې قید دی، بند دی، او دې چې وایي چې زه به طیبې او توابې ته نه داخلېږم، باقي په ټوله دنیا به چکر لګوم. وایي دا ټیک وایي، کونټۍ مبارکې مدینې نه راوبلل، الا هذه توبه، هذه طیبه، دا توبه ده، دا طیبه ده، دا پاکیزه، دا خوشبوداره، دا مزیداره، دا اعلی او دا خوشبویه او صفا ستره ښار دی زما، دې ته به دجال نه راځي، باقي په دنیا به چکرې لګي. رسول الله مبارک فرمایي چې د مدینې دریو ته رانږدې شي، نو فرشتې به یحرسونها، د مدینې حفاظت پکې څوکۍ به کوي، نو دجال ته به مخ ورواړي، په شام به دیکه ورکړي چې زه شام ته، نو هلته به هناکه قد تقتل، هلته به دې مردار شي، د عیسی علیه السلام په لاس باندې مړ به شي. دا د مدینې خصوصیات. پاکه خوشبویه. ما یو سړي تپوس وکړو نو مدینه کې د طبیعت څنګه وي؟ مې ډېر مزې ده. ویلا تپوس مه کوه، موږ د مدینې په ټخ ټوخ خوشحالېږو، د مدینې په معمولي غوندې زکام او معمولي غوندې ټس ټوخ خوشحالېږو،
ولی په بیماری خوشحالیږي ما وی او رسول الله مبارک فرمایي چې کم انسان د مدینې منورې په زخم د مدینې په تکلیف د مدینې په بیماری باندې د خپل خوشحالی اظهار وکړو كنت له شفیعا یوم القیامه كنت له شفیعا یوم القیامه قیامت په ورځ به د ده الله په دربار کې سفارش کوم د پیغمبر مبارک دونه خوښه ده حاجي صاحب دومره خوښه ده دومره چې که چېرته تاله تکلیف راورسېږي مه تنګېږه تا ته بیماري راشي نه مه تنګېږه تاله وجود کې زخم پیدا شي دانه راوخېږي مه تنګېږه د پیغمبر خار دی بیمارۍ سره ګناه راځېږي درجې بلندېږي د نورو ځایونو په بیمارو او د مدینې په بیمارۍ ګناه هم راځي درجه هم بلندېږي او څه حاصلېږي بشیر جانه د رسول الله مبارک سفارش څه شی د رسول الله مبارک سفارش ملاویږي دینه بهترین کلی بل شته دونه بهترین علاقه بل شته نشته دی دا مدینه منوره ده نو مسلمان هلته نه خوشحالیږي نو ما ته وایي طبیعت څنګه دی ما طبیعت خو ډېر مزې ده ډېر ښه شته ولې ما ډاکټران وایي چې د ښه صحت دپاره دوه څیزونه دي آب و هوا آب اوبو ته وایي او هوا د اکسیجن دی دا چې کومه هوا لګي سرمن لم پیدا ورکوي وجود لم پیدا ورکوي او انسان لم پیدا ورکوي حیوان لم ورکوي نو بوټو لم ورکوي نو ما وی آب اوبه خو د زمزم دی مدینه شریفه کې اوبه په جومات ټول د زمزم ډک دی ټول د زمزم ډک هر ستنې سره هرینو دویمې درېیمې ستنې سره کولرې پرتې دي او داسې زمزم د میلمستوب په شکل کې درته الله درکوي میلمستوب څه ګیلاسونه ورسره پلاسټک پراته دي یو کې چې وڅکې بل طرف ته به یې وغورځوي بل به راځي بل کې به څکي ورسره ګرمې اوبه یخې زکام دی یخې نه دي خمری خوب ده ګرمې وڅکه ګرمې وڅکې یخې وڅکه یو ګیلاس کې که دوه څکې هلکه دلته خو چې زمزم راشي وایي ګورې سوچه راکړه چې کور ته ننوځي د پلار به سوچه پوره واچوه سوچه ورکړه چالو سوچه ورکړه یو بوتلګي ورکوي نن سبا خو زمزم باندې پابندي لګولې ده بس یو بوتل ورکوي زیات نه ورکوي یو بوتل ورکوي نو زما اوس راتلمه د مخکې نو ما سره وزن کم و نو ما زما حق دی نو وزن کې به د زمزم یو څه ځکه ما ته 40 کیلو په ټیکټ کې لیکلو چې دا وزن تا ته لوډ دی 40 کیلو ډې شي نو ما سره خو بل څه نو ما وی کې راشه یو ټپکه دوه اوبه به پکې یوسو زما وزن دی زما حق دی زه به یوسم پکې یو به مې ورکې واچولې او هغه په ټپې په پټه راغلی او دقه دی چې هلک راغی وي دا نمبر ټیکټ د چا دی مې زما وی سامان کې دي څه دي مې څه دي پکې او جامې دي پکې او کجوري دي پکې وی نه نور پکې څه دي مې اوبه دي پکې وی راشه هغه اوبه ممنوع دي نه به پرېږدو خدایا ولې اوبه چې تا پوډر دي څه زمزم اوبه دي وی منه دي منه مې زما وزن دی حق مې دی وی قانونا جرم دی دا به وباسو هغه بوتل یې ته وست نو یو بوتل پرېږدي زه ورته ورته ټپکه وایي او زه ورته بوتل 15 لیټره پرېږدي هغه 15 لیټره خو زما خو دوه طالبان هغه یو طالب خو ځانګه بوتل څکي بیا بشیر جانه توبه وباسه دغه چې تر څو کولر په ځان نه راړولې په ګیلاس ور د کار نه کې 15 خو د شو 15 لیټره خو د بشیر جان کې نو نور خلک بس څکي نو ګاډی به پکې نو بعضې سادهګان نه مانه تپوس وکړي یاره وایي دا جان چې راشي د عمرې والا نو سوچه به نه ورکوي جوټه ورکوي دا پوهېږه چې سوچه ورکوي مې سوچه به د چا پلار سر ته ورسېد روز زمزم راوړم والله که به دا خلک ماړه کړي سوچه څنګه سوچه ټولې سوچه دي ښه سوچه ټولې سوچه دي څنګه سوچه دي رسول الله مبارک فرمایي نورې پکې واچوه فانه لا یزیده الا خیرا دې اوبو له فایده ورکړه څه ورکړه ډېر ورته ورسېده څوک مخکې زمزم واچوه او مخکې اوبه واچوه دا ټولې د ښځو خبرې دي ښه که پی مخکې اچوې که پی کې اوبه اچوې که نه یو ښه خدای دې اوس وبخي مړه ده نو موږ به دې کله کله پی غېږتله نو هغه یو ځل اوبه پې ما به وړل ځان سره سهار وختي نو ما ورته یو ځل ویل ترور اور شکایت کوي چې اوبه ډېرې زیاتې دي پکې وایي زما دې په خدای قسم یې استاد جي ما ته وایي استاد جي وایي که مخکې ما اوبه پیو کې اچولي نو ما کورې ګورغې ما ته قسم وکړ سهار وختي چې ما پیو کې اوبه نه دي اچولي او ته وایې چې پیو کې اوبه اچوي دا ټیک وایي که مې بیا تاسو څنګه وایي چې پیو کې اوبه دي وایي دا پیو کې اوبه نه اچي دا په اوبو کې پی اچوي اول بالټي کې اوبه اچوي نو پاسه پې میخه یا غوله شي ګوره نو که پیو کې اوبه اچوي که اوبو کې پی واچوي نو مطلب یو دی که جدا دی یو دی
نو که زمزم مخکې واچوې اوبه پرې وروستو کې او که اوبه مخکې واچوې زمزم پرې وروستو کې مطلب یو دی د 10 په ځای به 100 ته ورسي 100 په ځای به 100 ته ورسي 100 په ځای به 200 ته ورسي نوې تحقیق واوروسو نوې واوروس تحقیق دا خو د پیغمبر مبارک وینا وه نوې تحقیق واوره فرانس والا په زمزم په اوبو تحقیق کړی د ریسرچ فرانس والا ما ته په مدینه شریفه کې چا په دغه وښاو په موبایل وښاو که مکه مکرمه وای خدای مې دې نه خطا کوي یا مکه یا مدینه شریفه یو سړي راشه صاحب دا وګوره انګریزی کې مې ما ته تشریح وکړه څه دي د فرانس یو ساینسدان دی که ډاکټر دی هغه د زمزم په اوبو ما ریسرچ وکړه تحقیق وکړه نو چې کومې خالص د زمزم اوبه دي هغه مې په لیبارټرۍ چک کړې بیا مې دغه اوبه په نورو اوبو کې ور واچولې هغه اوبه مې مخصوص لیبارټري ده په هغې چک کړې نو په هغه اصلي اوبو کې چې کوم خاصیتونه او کوم صفتونه چې نورو کې واچولې نور یې زمزم شوی وي نور یې زمزم شوی وي نورو کې هم هغه خاصیتونه ما یې دا د اسماعیل علیه السلام چې وروسته لوی پیغمبر دی بیت الله د خپل پلار سره جوړ کړی دی دغه اسماعیل ماشوم او د بی بی هاجرې د منډو ترلو برکت دی او معجزه ده نو او دا خی دنیا ته الله هغه خلکه چې خدای نه منې هغه خلکه چې اسلام او ایمان نه منې راشه په زمزم به درته ثابتوم چې الله شته راشه په زمزم به درته ثابتوم چې پیغمبران شته په زمزم به درته ثابتوم چې د پیغمبر یو ماشوم چې وروستو پیغمبر جوړیږي د هغه د خپې معجزه هم شته دی هغه د زمزم اوبه نن دنیا ته دغه اوبه روانې دي د دې هم دلیل شته عایشې صدیقې چې به کله د مکې نه مدینې ته تله نو تحملو معها نو ځان سره به د زمزم اوبه وړلې ځان سره به اوبه وړلې برکت هم ثابت دی نن په دنیا کې داسې کوی نشته داسې کوي مکه کې دقه یو کلي د ګیر چاپېره نورې اوبه نشته بورینګونه شوي دي اوبه شته دا نه چې نشته په ټولې څښه اوبه دي د دریاب ترخې اوبه دي بېکاره اوبه دي دقه یو کوي د یو کوي ټوله دنیا سیرابوي ټوله دنیا په مدینه کې د زمزم اوبه پرتې دي مدینه شریفه کې په ریاض کې یو جومات دی مسجد راجحي زه چې کله ریاض ته لاړ شم هغه لوی جومات دی جنازې هم پکې کېږي نو زه هغه مسجد راجحي ته ځان منځله کوشش کوم چې رسوم اوس هم د جمعې مونځ څو جمعې مخکې ما ته هلکانو ته مسجد راجحي ته ځو هلته مو جمعې مونځ وکړو چې تر رمضان کې چې مې الله بوځي نو تر هغه زه مسجد راجحي ته ځم ډېر لوی جومات دی عظیم الشان جومات دی په هغه جومات ته چې ورننوځي د مدینې منورې کجورې هم پرتې دي زمزم هم پرتې دي د سوکسکي خیراتي پرتې دي او چې بار روځې ټپکې پرتې دي صاحب غټې غټې 10 لیټره ټپکې په بیه خرڅېږي مدینې ته کې د مدینې نه په کومه لار ځې ته مدینې نه چې بار وځې ځای په دې لارو کې په ډاټسنو کې د زمزم د اوبو ټپکې پرتې دي خلک یې خرڅوي او سعودیان یې ځان سره وړي د مدینې کجوره هم خلاصه نه شوه د مدینې دنیا ته کجوره سپلۍ شوه ټیک ته د قسیم نه مسلادي هلته د خیبر نه مرازي هلته کجورې و د مدینې خپله صفاوي د مدینې خپله برني د مدینې چې خپله کومه کجوره ده دنیا ته سپلای کېږي دنیا ته او د مدینې کجوره خلاصه نه شوه او د زمزم اوبه دنیا ته سپلای کېږي او د په لکونو اجیان دا 140 لکه اجیانې په یو شان څکي لیکن اوبو کې نه شګه راله نه خړه راله نه خوند بدل شو او نه په توی کې کمې راغی ستا د امریکې انجینیر سوال کوي وی د دې جواب راکړئ چې دا زمزم اوبه چلیږي موټرې په یو شان روانې دي اوبه کمیږي نه اوبه خړېږي نه شګه ورکې نه راځي او دا اوبه په کلونو پرتې مونږ تجربه کړي دي خوند نه خرابېږي چې دا ولې د دې دلیل وښایه دا ولې مې ولې د اسماعیل علیه السلام پونده مبارکه ده د اسماعیل علیه السلام پونده مبارکه ده د جبریل علیه السلام غزار دی چې هغې سره د اوبه راوتي دي تمارونو خبره مې دې پورې کوله چې مدینه شریفه اوبه مزیدار اعلی زمزم دو صحت دپاره دوه څیزونه دي اوبه او هوا اوبه مزیدار اعلی او هوا مزیداره ده اکسیجن مزیدار دی ولې ځکه دغه هوا په ریاض الجنت کې تاویږي راتاویږي دا د ګنبد مبارک سره نغرې خوري راخوري دا د رسول الله مبارک د قبر مبارک نه ګیر چاپېره د جنګلې مبارکې سره نغرې خوري راخوري دا د
هغه ستنو مبارکو سره ډغرې خوري او نورو سره خلطېږي او ستا په پوزه تېرېږي نو اوبه یې دغه دي هوا یې دا ده نو مبارکه وایي که به نه نو حضور پاک دعا ورته کړې ډېره زیاته دعا کړې ده اللهم اجعل بالمدینة یا الله مدینه کې من البرکه خدایا مدینې له داسې برکت ورکې چې تا مکې له کوم برکت ورکړی دی مته برکت په قرآن ثابت دی د مکې برکت په قرآن ثابت دی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکا وهدى للعالمین فيه آیات بینات مقام ابراهیم نو بیت الله مبارک د هغې د وجې ګردونه ټول مبارک الله چې مکې له دې کوم برکت ورکړی دی پروردګار مدینې له د هغې ډبل برکت ورکړ دا د رسول الله مبارک دعاګانې دي او یو موقع کې وفرمایل زما وروڼو یو موقع کې کله چې مکه فتح شوه او بیا طایف فتح شو او تاس او حنین فتح شو غنیمتونه تقسیمېدل حضور پاک ډېر سخي و ډېر سخي و ګوره د هغه د سیرت خبرې کوم ښه ربیع الاول په مناسبت د هغه د سیرت او د هغه د کلیو دا خبرې درته ما شروع کړي ډېر سخي و انتهایي نو چاله سلو خان ورکوه چاله زیات چاله کم نو هغه خلک چې د مکې نوي مسلمانان شوي وو هغې د حکمت په بنیاد ډېر مال ورکړ مدینې والا نه مال ورنکړ ورېکه خو سلت په نشي صاحب نو چې دا کم الکانو په مدینه شریفه کې د مدینې واړه الکان واړه خو نوجوانان هغې ویې جیبه دا ده مونږ له مال نه راکوي او د مکې خلکو له ورکوي زمونږ تورې خو اوس هم د هغې په وینو سرې دي اوس هم ورسره جنګ او که مکم تې ونیوه هغې له ورکوي او مونږ له نه راکوي هغې له اوښان ورکړل ګړې چیلې د دنیا ورکړې او مونږ له اسره نه کړل د مدینې هلکانو وې رسول الله مبارک ته اطلاع ورسېدله چې د مدینې نوجوانانو هلکانو ګیله وکړه چې دا اطلاع حضور پاک مبارک ته ورسېده نو د مدینې خلک یو تنبو ته راغونډ شي یو تنبوانې ولګول خیمې ولګولې وی ټول دې ته راغونډ شي ټول هغې ته راغونډ شي وی صرف د مدینې خلک اهل مدینه انصاري چې بل څوک نه صرف د مدینې خلک به ټول د مدینې خلک هلکان بوډاګانې راغونډ کړل رسول الله مبارک ورغې ورسره کېناست تپوس ترې کوي وی بارۍ خو در کې څوک نشته که نه انصار یې د مدینې خلک یې هغې یو کس راکې بارۍ شته وی څوک دی وی زمونږ خورایې دی پیغمبر علیه السلام یې یادو ځکه د رسول الله مبارک د نیکه مور نیا سلما یې نوم هغه د مدینې د بنو النجار قبیلې وی یو راکې پردی شته وی څوک وی زمونږ خورایې دی حضور پاک یې یادو رسول الله مبارک مسکی شو وی ابن اخت القوم منهم وی دا خورایې د قوم وی خیر دی هغه پکې حسابېږي هلکه انصارو څه خبرې مې اورېدلې دي داسې په طریقه ما څه خبرې اورېدلې دي مشران پاڅېدل وی صاحب او مونږ نه دي کړی د هلکانو کړي دي څه وې د هلکانو وې چې د مکې خلکو له مال ورکړه مونږ له رانه کړه زمونږ تورې اوس د دوی په وینو سرې دي رنګ دي هغې له ورکوي مونږ له نه راکړي چې سخته راشي نو مونږ ته اوازونه کوي رسول الله مبارک او چې مالونه راشي مونږ له نه راکوي خلکو له ګډې چیلې ورکوي خو دا مونږ نه دي ویلې هلکانو ویلي رسول الله مبارک وفرمایل وی او خبره ټیک ده ما د مکې د خلکو له مال ورکړو د اسلام سره مینه پیدا کوم اوس کافر او اوس مسلمان شو نو زه یې مینه پیدا کوم چې په اسلام لږ کې لږ شي مال ورکړو دا مې ورکړل حکمت ته وجې نه مې ورکړل تاسو له مې در نه کړل ای د مدینې خلکو وره دا ټکې اوس وره ای د مدینې خلکو مالم خوښ دی ګډه چیلې اوښان هم خوښ دي که رسول الله هم خوښ دی صلی الله علیه وسلم وی تاسو نه خوښوئ وی خلک به نور خلک به ځان سره کورونو ته اوښان بوځي ګډه چیلې به کورونو ته بوځي او تاسو به ځان سره خپلو کورونو ته رسول الله مبارک بوځئ ګډه چیلې ښه دي که رسول الله مو خوښ وایاست ټول ملامته شو به یو ژبه وای نه اوښان پکار دي نه ګډې چیلې پکار دي زموږ ته پکار دی بلکې یو پراپیګنډه دا هم شوې وه چې رسول الله مبارک خپل کلی فتح کول په مکه کې پاتې شي نبي علیه السلام وی داسې نه کېږي انصارو ما سره هم ډېر غیرت کړی
انصارو ما سره ډېره مینه کړې ده، داسې نه کېږي زه به تاسو سره ځم مه خفه کېږئ. او بیا څه وایي لولا الهجرة لکنت امرأ من الانصار، که هجرت نه وي نو زه به هم یو انصاري وي، بالته کې به پیدا وي. لو سکلکت الناس وادیا او شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. خلق په یو لارځي، په یو درځي، په یو خوړځي، انصار په بله لارځي، په بل خوړځي، په بله درځي، زه به نورو سره نه ځم. چا سره به ځم؟ انصارو سره به ځم. څنګه مو خوښه ده اوس؟ وی الله رسوله بس ته مو پکار یې، ګڼې چېرې و خان به نه دي پکار. یا رسول الله مبارک اعلان وکړه دلته ای انصارو وی وروستو به تاسو سره حق تلفي کېږي، بادشاهان به تاسو د خپل حقونه نه درکوي، خو صبر وکئ، اصبرو، صبر وکئ، ما سره به په حوض کوثر ستاسو ملاقات کېږي. انصار خو ډېر بهترین خلک دی. وی خلک به زیاتېږي انصار به کمیږي. وی خلک به زیاتېږي انصار به کمیږي. او حضور پاک وفرمایل وی د مدینې خلکو سره به څوک سکیم ونه کړي، د مدینې خلکو ته به څوک سازش جوړ نه کړي. او که کوم سړي مدینې ته سازش جوړ کړو، د مدینې قوم او خلکو ته سکیم او سازش جوړ کړو، داسې به ویلې شي لکه مالګه چې اوبو کې ویلې کړي. او داسې وخت به راشي چې شام به فتح شي، خلک به شام ته منډې وی ای خلکه مدینه د لغوره ده که پوهېږئ. یمن به فتح شي، خلک به یمن ته بچي بوځي او اهل به بوځي، منډې به وی کوئی مدینه ولا بهتره ده، خو افسوس که دا پوهېږي مدینې نه مزه، مدینه بهتر ځای دی. او چې کم انسان په مدینه کې ځان له مرګ خوښ که او دی وی زمانه د سا په مدینه کې وځي او مسلمان وي، قیامت پر ورځ د دې سفارش به زه کوم. دا د پیغمبر کلی دی نو اوس وایه که نه، خوښ هم دی که نه دی خو هلک مینه شته که دې شته؟ الله دې ولا مونږ بوځي ښه، بار بار دې مورته رب العالمین بوځي مدینې منورې ته. دا مدینه منوره جومات د مدینې مرکزي ځای دی چې خلک لاړ شي مسجد نبوي له ځي او مونځ پکې کوي. یو روایت کې راځي چې یو مونځ په 1000، بلکې راځي یو مونځ په 50,000. دا د زرو والا روایت مضبوط دی. او جومات بیا کوم د هغه جوماتو دا د دوه ماشومانو بچو، د یو سهل نوم و د بل سهیل. رسول الله مبارک چې راغی دقلته د پیغمبر مبارک اوښه کېناسته، خوا کې ورسره نږدې کېناسته، د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د کور مخې ته سامان یې زر په منډه کور ته دننه ابو ایوب انصاري. بیا رسول الله مبارک جومات جوړو، دوه ماشومانو درمنو خلکو کجوري پکې وچول، یو څو زاړه چې د پخواني نامعلومه قبرونو سلي غوندې ښکارېدل او د کجورو بوټي پکې. وی دا ځای جومات له به وقف کو. څنګه مو خوښه ده؟ هغه ماشومان وی الله رسوله بلکل اترې وې پلار یې مړ و، وی بلکل زموږ د طرف نه وقف دی جومات ته. وی نه 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 دا ماشومان دي وقف نه دی، خو د پیسې به ورکو. نو حضرت ابوبکر صدیق د خپل جیبه 10 اشرفۍ ورکړې، 10 دینار، 4.5 مثقال یو دینار د خپل جیب نه ورکړې او ځای جومات له واغېسته. او نبی علیه السلام په خپله پکې خدمت وکړه، په خپله د کجورو بوټي وال غاړو ته یې واچول، د کجورو بوټي میدان یې ورته هوار که، څوک لګیا دي پکې بنیادونه وباسي، دیوالونه یې لږ لږ راوچت کړل، داسې یو 3 لاسه لاندې ویښته بنیاد ورسو. بیا پکې وروسته لږ سپر جوړ کړه، د کجورو ستنې یې واچولې او صحابو ته وی ماله داسې سپر جوړ کړې لکه موسی علیه السلام نه چې سپر جوړ شوی و، داسې سپر راله جوړ کړې. موسی علیه السلام نه دی جوړ شوی. وی د موسی علیه السلام سپر څونه وی چې اوږد سړي به لاس اوچت کړې لاس به ورسره رس لګېده. دیوالونه یې وواله، دیوالونه لاول خو دیوال هم نو، لاول خو غاړو ته کاڼي و او د کجورو هغه تنې او څانګې وې، بره پې چت هم نو لاول. مونږ به شروع شو او بیا صحابو به چانکر راوړل دا نري نري، دا به پکې لاندې چول چې خټه کېږي نه، بیا به سپر راله جوړ کړې. نو دیوالونه یې ورته اوچت کړل، داسې دیوال چې د انسان د قد عمره دیوال و او چت یې دونه اوچت و چې د انسان اوږد انسان لاس به ورسره لګېده. سورې جوړ شو او 2 دروازې هم جوړې شوې، دیوالونه جوړ شو. بیا رسول الله مبارک وفرمایل وی بره به پې خټه واچو، ځکه لاندې به څڅېده، نو بیا پې خټه واچوله. دا لومبې جوماتو لومبې او دې کې بیا په 9مه هجرۍ کې دا جومات زوړ شو، ستنې زړې شوې
او تیرونه زاړه شو نو بیا دوباره نبی علیہ السلام مبارک اوس پړدو وی نه وی جوړو او یو انصاری داغه کورو نو رسول الله مبارک هغه انصاری ته او فرمایل وی کدا کور د جمعات لور ک د دې په عوض بتاله خدای په جنت کې کور درکې کوجونګي غریب ورجات مسکین او فقیر او عالم کمزور نو دا غزل ته خبره هغه وی چې زبسکم زما بچی بس کوي نو عثمان رضی الله عنه لاړ او کور په بیا وارشت هغه پیسې ورکړي او نبی رسول سلام لراغي ورته ودرېدو صحابه جيبه خلکو وی دا الله رسوله وی چې تا وی چې کدا کور سوق جمعه ته وقف کې الله جنت ورکي وی هغه زما په حق کې وکه خبره وی زی وقف کوم عثمان اصحو نه دی وی ما په بیا واغشت جمعه عثمان صاحب وقف کو سن 7 هجری و هجری کې دوباره جمعه لک کولاو کو او بره په د پاسه سزه کې چت واچو او سزه به چته پاتې شو د رسول الله مبارک زمانہ کې مبارک زید جمعه تم سے مبارک استنی ری پر جمعات کې د سړی او چې د جمعه تاریخ ته یا بل وخت بیان کوم او صرف د مسلمان مینا او محبت د مدینه منوره سره درته ویم مینا محبت او د شوق درته ویم د مون حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تلو مدینه منوره چې مدینه منوره ته لاړ نو په مدینه منوره کې سورته تیرې کړې نو بس شاګردانو ته ویده ځاو هغه وی حضرت څه کې چیرته دی ای باس حضرت سو منځونه خو به کې وکړه مدینې نه خلک ځي ته څه کې یو بل سره په سوچ کې شو چې خلک خو مدینې ته چې راشي په میاشتو پکې دی رہی روزانه به رسول الله مبارک السلام کې بقی مقبره ده قبا ده پکې حمزه صاحب قبرونه دي پکې ویره ما پرېږدی زه مجبور یم صاحب نه پرېږد مجبوري بخې یو ورځ به ایثار کړو ما ته مجبوري بخې ډېره سخته مجبوري ده زم چې شاګردانو تنګ که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي وی مجبوري مې دا ده چې د کره نه مدینې ته د نشې ما متیازې نه دي کړی صاحب ولې وی یریږم چې هسې نه په هغه ځای متیازې وکړم چې په کوم دی د رسول الله مبارک قدم لګېدل عشقي مقام دی حالانکه صحابه متیازې کړي دي مدینه کې متیازې کول ګناه نه ده جرم نه دی صحابو کړي دي تابعینو کړي دي علماو کړي دي خو د امام ابو حنیفه زړه کې دقه سوچ ګرځي چې خدایا هسې نه هغه دی متیازې وکړم چې کوم دی د رسول الله مبارک قدم لګېدل ما پرېږدی چې وځم بار ته او هغه ځای ته ورسېږم چې تاریخا په یقین ما ته معلوم دی چې دلته رسول الله مبارک نه دی تللی چې متیازې وکړم بیا به راشم ګوره په سورلی ګرځېدل خو مدینه کې جیز دي منه نه دي حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم نور صحابه ټول په سورلی ګرځېدي او مالک صاحب به نه ګرځېده ولې به نه ګرځېده وی د خپو د ګرځېدو نه خو اخلاصي نشته او په کومه خاوره کې چې رسول الله مبارک لاندې پروت دی نو مالک له مزه نه ورکوي چې په هغه خاوره کې په سورلی وګرځي دا چا یو خپل سوچ بل فکر دی زمونږه شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه خپل تاریخ کې هغه تاریخ کې لیکي چې مدینې ته لاړ مدینه شریفه کې ورځې تېرې کړې او د مدینې نه بیا چې کله سفر یې کو ته یو هلک ډېر ښایسته کوټې مدې ده هغه زمانه کې خو سعودي دونه مالدار نو دا خو تیل پیدا شو مالدار دا هلک به مونږ لیده چې مونږ به کړکۍ ډوډۍ وخوړه او په کړکو به مغه پوټي بار وغورځول نو دا هلک به هغه پوټو پسې ګرځېده دا پوټي به یې راغونډول او کور ته به یې وړل نو خلک سکول پیشوګانو نه دا سړی ډوډۍ وړي غواګانو نو یو ځل شیخ الهند وایي دا هغه هلک ته مې اواز وکړ بچې دلته راشه دا څه کې وایي دا پوټي غونډومه دا نیمګړې روټۍ غونډوم بچې په دې څه کې وایي زه یتیم یم مور مې کونډه ده پلار مې مړ دی او مسکینان جزانیان وي د وس هم څه نشته او زما مور په دې خدمت هم نشي کولی نو دا وړمه دا خو شته نو زه هغه ماشومان یې خورو وروڼه مې خویندې مې او مور یې خورو ډېر مې پړه خفه شو بچې یې د کوم ځای د دې مدینې شریفې بچې د باره راغلی یې نه هم د دې اوسېدونکي یو انصارو اولاد یم اوهو ښه مې ودړو
دا ماشوم دی وخت کې اوس په دې ډوډو پسې ګرځي او د ټوکړو پسې ګرځي، دا خو ضایع به شي، برباد به شي. وی ما ورته چې بچې یو خبره درته کوم، زه د هندوستان نه راغلي او هلته یو لویه مدرسه ده، تا به یې نوم ورته دیوبند ورته وایي، هغې استاذ یم. نو بچې خوښه دی نه چې ځان سره دې بوځم، ځکه د بچي به دې ساتم او په هغه مدرسه کې در باندې علم به وکړم، ښایسته عالم به نه جوړ شي. او چې عالم جوړ شي بیا راځه خپلې مدینې شریفې ته دی، بیا به د قدر م عزت به وي او تعالی به خدای لوی شان هم لري. وی دی رک ماته وی چې مور سره مشوره وکړه، چې بلکل مور سره مشوره وکړه او زما دغه کمره ده او دغه مې ځای دی، مونږ ګل پلانکي تاریخ روان یو. روز مې ورته وښوله او مشوره وکړه لکه د بچو به دې ساتم، تا به داسې ساتم بچي نه زیات لکه د مدینې او د انصارو اولاد یې ته. وی هلک دا په کومه ورځ باندې چې زموږ د تلو به دا هلک راغی، بس زه پوه شوم چې که خیر هلک ځان سره بوځم، ما دپاره سعادت دی چې د انصارو یو بچي ته علم وښیم او دا هلک بچ شي، د ده حفاظت وشي، دا ضایع نه شي، ګډوډ نه شي. ما وی بچې مور سره دې سلا وکړه؟ وی او کاکاجي څه وی مور دی؟ مور مې راته وی چې بچې که عالم دنه جوړ شو لا ښه ده، که جوړ نه شو بیا له خبره ده، خو زه لاړ شه ورسره ستا د یو کس د ډوډۍ د غمه خو به خلاصه شم که. اوهو خدایه یو مور دونه پریشانه ده. مې چې نه بچې فکر ونه کې، د ډوډۍ غم نه، تا به خدای پاک به تا نه ښکلی عالم جوړوي، زه به محنت او خواري سره کوم، بیا به دې مور خوشحالي که خیر. بس بچې پلانکي ټیم مونږ ځو، بس نن ځو او ځکه څه سامان مامان سره راځه که نه هم ضرورت یې نشته، اجازت د مور نه دې وغواړه. وی دا هلک باسې ما ته ګوري، هغه زمانه کې خورش نو دا بلډینګان به نږدې وو، وی د ګمبد مبارک ته یې ګوته ونیوله. وی ما ته وی چې کاکاجي ته چې ما کم کلي ته بوځې دا هلته شته؟ زه خو پوه شوم. ما وی بچې که دا هلته وي هم دلته استقبال، دا ټوله دنیا خو همدې پسې رامنډې وه، دا خو هلته نشته که نه، ځکه موږ دلته راځو. وی کاکاجي خفه کېږمه، دغه ټوکړې به غونډومه، دا سړی نوړی به نه غونډومه، خو د دې ګمبد او د دې ګمبد د خوا د کلي پرېښودل نه شم. لږې چې د رسول الله مبارک قدر راغی، د رسول الله مبارک سوچ او فکر او محبت راغی، مدینه د مدینې خاورې مې در باندې خوږې دی. خاورې مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو سړي د مدینې نه یو تحفه راوړه، چې تحفې یې راوړه، هغې په سر د پاسه کېښوده، ښکلې کړه، چاته یې ویې دا په دې تاخچه کې کېږده. بیا ورته دا ولې صاحب دونه قدر دې وکړو؟ وی د مدینې ده. وی دا خو د مدینې نه ده، دا خو راغلی د مدینې نه ده، خو دا خو د کافرانو ملک کې دا لوښي جوړ شوي ده. وی د کافرانو ملک وي یو، دا خو مدینه کې نه دی جوړ. وی هوا د مدینې خو پرې لګېدلې ده، هوا د مدینې خو لګېدلې. ما ته بعضې خلک وایي وی دا د مدینې کجور او دا د پلانکي ځای قسیم او دا د خیبر او د پلانکي ځای. زه یم ډېره ښه ده، زه خو ما خو د مدینې کجوره خوښه، زه خو هلته نه چې راځم خود نفس د مدینې منورې کجوره راوړم، د مدینې صفاوي ده ښکلې کجوره ده هغه راوړم، د مدینې برني ده ښکلې کجوره ده هغه راوړم، او بعضې کجورې پکې د نورو ملکونو شته. زه خیر دې فکر مه کوئ، هوا پې د چا لګېدلې ده؟ د مدینې شریفې، مدینې هوا ولګېدله، نو مینه به کې ورسره او محبت به ورسره کې. نو مدینه خوږه ده ښه، مدینه مبارکه ده، د مدینې ځای شپه مبارکه ده، ورځې برکتي ده، د مدینې خاوره مبارکه ده، د مدینې بوټي مبارک دی، د مدینې خلک خواږه دي، د مدینې خلکو سره محبت بکې، مینه بکې، او د مدینې د خلکو قدر عزت بکې. ما ته به خپل باباجي وي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه، ما ته به وي چې سودا کې په مدینه کې کول. نو واقعي یو وجه خو یې دا ده، یو وجه چې مدینه کې څیزونه ارزان دي او په مکه کې ګران دي. یو ملک دی، هر اک بات وي دلته ارزان هلته ګران، یو ملک دی. مهدي ته رسول الله مبارک دعا کړې ده، هغې ته ابراهیم علیه السلام کړې ده، هلته هم شی ډېر دی، خو دلته رسول الله مبارک د هغې ډبل کړې ده.
نن سبا د غوښې یو کنډول وي هغې باندې 2 کسه مړېږي په مکه شریفه کې په 12 ریاله ملاویږي په مدینه کې په 7 ریاله ملاویږي سبزي په مکه کې په 8 او په 9 ریاله ملاویږي هلته په 3 او په 4 ملاویږي غټه ډوډۍ وي د افغانیانې پخوي نان غټه ډوډۍ په مکه شریفه کې په 2 ریاله ملاویږي لا وړۍ په مدینه کې د هغې نه غټه په 1 ریال ملاویږي سودا دلته ګرانه کجورې دلته چیلې چې کومې په 20 ریال کیلو دي هلته په 10 ریاله کیلو ملاویږي یو خو هلته څیزونه ارزان دي یوه لیکن باباجي به بله خبره ماته کوله ماته ویل بچې چې ته شی الې نو دوکاندار خو دنه ګټه کوي که نه دوکاندار خو ناست دی چې د ګټه وکړم نو دا ګټه یې د مدینې خلکو ته پرېږده نو ډېر به ښې خوند به مدینې خلکو ته پرېږده دا ګوره لکه د مدینې مینه د مدینې شریفې محبت نو چې د چا د رسول الله مبارک سره مینه ده بچو سره به مینه صحابو سره به مینه او مدینې سره به مینه او چې کوم خلک د رسول الله مبارک د دین خدمت کوي د پیغمبر مبارک د عقیدې خدمت کوي د رسول الله مبارک د علم او د اسلام او د شریعت خدمت کوي چې هغې ته عالمان وي هغې سره به هم ګورې مینې نن سبا ګورې رونو یو خبره درته کوم ذهن کې د دې اغیارو د کافرو یو سوچ په دې سوشل میډیا په دې فیسبوکونو روان دی هغې مدرسو پسې هم پروپیګنډې کوي لګیا دي هغې عالمانو پسې هم لګیا دي پروپیګنډې کوي هغې حافظانو پسې هم لګیا دي پروپیګنډې کوي چې ته ګیره مستوني ګیره ورته واچوي او هغه څه پرواني پوټو والا والي او خلکو ته وګورئ که ملا صاحب دروانې کوي چې ته یو جومات خوب جننده وي هر قسمه جومات وي مدرسه یو بلډینګ وي هغې کې څه داسې غلط پوټوان جوړ کړي وګورئ که نه ملا صاحب دا په جومات او په مدرسه کې د ګناه کارونه کوي هلکه دا خو په دنیا کې کېږي چې ته د آدمانو تصویرونه یې ونه ښولو خلکو ته کې دلته دا کېږي هیره منډی یې ونه ښوله چې ته څه د په سکول او په کالج کې چې سرواني کېږي په هاسټلو کې هغه نښې ظالمه خدای نه ویرېږه جومات پت باندې خلکو بې اعتمادي ونه پیدا کوي په عالمانو خلک ولې بې اعتماده کوي او په زرو کې یو خیږي هر څنګه دی دا څه خبره نشته خلک وایي که نه ځنګل کې زمري مې ځنګل کې ګیدړانه وي پارچا کې شته غلط هم پکې شته اړه د ګناه هر سړی لري نو یو کس غلطي وکړه ګناه وکړه خو نشته ټول فرضي قصې دي ټول مولیان ولې بدنامې مدرسې ولې بدنامې حافظان ولې بدنامې قاریان ولې بدنامې د خدای ظالمه د ته د خدای نه نه یېرېږي مطلب دا دی چې په مدرسو د خلکو اعتماد ختم شي او په ملا د خلکو کې بېعزته شي او قاري په خلکو کې بېعزته شي او عالم په خلکو کې بېعزته شي نو د دین سره به خو د دین خو دغه نښې دي نو چې د کوټې دیوالونه او ستنې کمزورې شي بیا د کوټې چت ودرېدی شي نه نو د دین چت خو نن په دې عالمانو په حافظانو په قاریانو په مدرسو د پاسه پروت دی نو چې دا دې ولا ختم کړل په خلکو بې اعتمادي دې پیدا کړه د دین نه به ختم شي نام و نشان ختمې ولې ظلم کوې د خدای ظالمه ولې زیاتې کوې د خدای ظالمه چې زمیندار ختم شي بیا به دې پټې څوک کوي که سکر کروندې باندې څوک پوهېږي او خلک ختم شي پټې به څوک کوي چې انجینر ختم شو بلډینګان به دې څوک جوړوي هلکه دین ملا سره تعلق بالکل ملا سره دین ستا دی زما دی ته به هم کې خو تا ته به د دین عقیده قرآن سنت بغیر د عالم نه بل څوک ښولی نه شي نو دا یو پروپیګنډه روانه ده نو چې د چا د رسول الله مبارک سره مینې نو د پیغمبر د راتلو میشن او مقصد څه چې قرآن او سنت او د هغې تعلیمات امت ته ورسېږي امت ورباندې پوه شي نن دغه ډیوټي مدرسو کې ده دغه ډیوټي نن په عالمانو کې ده او په حافظانو او په قاریانو کې ده نو قدر به کوئ ښه پیغمبر سره مینئ نو تاسو به یو کس په وجه ټول نه رانیسئ ښه او که ویمه درګذر به کوئ د مدرسو عالمانو حافظانو قاریانو او د جوماتونو احترام به کوئ قدر به کوئ او بېعزتي به نه کوئ انشاءالله العظیم د مدینې منورې زوړ نوم یثرب و دا هم د پیغمبر د سیرت سره ګورې تعلق لري د حضور پاک مبارک سیرت نه بار خبره نه ده زوړ نوم یې و یثرب سره بیماری ته وایي تکلیف ته وایي د دې آب و هوا ټیک نه وه نو چې کم خلک به پکې اوسېدل اکثر به ناجوړ او صحابه وایي مونږ چې مدینې شریفې ته رالو هجرت مو که مهاجرین وایي نو په دې لختو کې به ترخې اوبه روانې وي بوی به یې کاوه
بدبویه اوبه. یو څو کویانو پکې خواږه، باقي ټول د دریاب د سمندر دریاب نه راغلي لښتي چینې په ځمکه کې دننه رګونه د دریاب ترخې مالګېجنې اوبه وې. صرف یو څو کویان پکې خواږه، یو ته به یې بیرې رومه وې. هغه کوي دی چې حضرت عثمان صاحب د یو یهودي نه په بیه واغېسته، مسلمانانو ته یې وقف کړو. بومبې ډېر بې تکلیف و، صحابه چې رالل ډېر بې تکلیف و د اوبو. او دا کوي په ټولو کویانو کې لږ آباد اوبې ډېرې وې او د یهودي و، هغه به اوبه دې خرڅولې. نو چې خوښه یې به اوبه به یې ورکولې، چې به یې خوښه نه وه جرنده به یې ووله، چې چاله به یې خوښه ورکولې، چې چاله یې نه وه خوښه نه به ورکولې. نو رسول الله مبارک یو اعلان وکړ، وی څوک به یې چې دا کوي والي خو خپله برقه د مسلمانانو سره شریکه، خپله برقه د مسلمانانو سره شریکه. دا معنا چې څنګ ته دی وبسکي چې مسلمان هم ته څکي، خدای لی والي، رسول لی والي د هغه په حکم، او مسلمان لی والي، زه به د جنت ذمهداري او ضمانت په ورکړم. عثمان رضی الله عنه لاړ یهودي ته وی دا کوي را خرڅ کړه. وی نه خرڅوم. وی ګوره مه کوه را باندې خرڅ که، نیم را خرڅ که. وی نیم خرڅوم کو په ډېرو پیسو. داسې بیه وې چې هغه هغه وخت سره ډېرې پیسې وې. حضرت عثمان صاحب خو د رسول الله مبارک دعا وه، هغوی ډېره ښه ده، په ګران قیمت یې نیم واغېسته. نو کوی خو به مې نه نیمېږي، مطلب به یې دا و یو ورځ به اوبه توړې، یو ورځ به زمۍ، یو ورځ بستی یو زما، 3 ورځې بستی 3 ورځې به زمۍ، 3 ورځې به ته نه راځې زما خلک به ترې اوبه وړي، 3 ورځې چې تی په چا خرڅی هغه به ترې اوبه وړي. بس یهودي نیم په دومره قیمت خرڅ کړه چې په ګرانه یې خرڅ کړه. بعد از عثمان رضی الله عنه اعلان وکړ، وی 3 ورځې زما او 3 ورځې د هغې حصه، زما حصه کې راځئ خیراتي ووړئ. عام اعلان شو، ځکه رسول الله مبارک فرمایلی و چې داسې کسې والي کې برقه مسلمان سره شریکه کړي، مسلمان سره برقه شریکه کړه. پله مړي خلک چې یو خلکو ته پته ولګېده چې 3 ورځې خیراتي دي، 3 د بی دي د یهودي حصه، بیا 3 د عثمان صاحب حصه خیراتي دي، بیا 3 د بی. نو خلک به د عثمان صاحب حصه کې راتلل، د یهودي حصه کې څوک اړوتلل. په دغه ورځ به راتل، مشکونه به یې ډکول او کور به یې سنبالل. یهودي دقسې خپه په لاس کې خان چې دا څه په مصیبت موړی ده. هغه ټول نیم هغې چې په خیراتي ورکوي غما ده، بیا هغې له څوک چېرته راځي. عثمان صاحب ته یې راشه دا باقي موخه ده، وایي په هغه ریټ یې نه الم، ګورې په هغه ریټ نه الم. هغو تا په ګران یاره وایي په هر څه چیلې واله، خو دا باقي مو ورپسې واله، زه هسې ناست یم، څه پیسې خو به نغدې شي که نه. باقي کوي هم واغېشت، ټول یې مسلمان ته وقف کړو. الله د مسلمان بندوبست کو. نو یو دا کوي، یو بیرحا ورته وایي، د حضرت ابو طلحه رضی الله عنه په باغ کې یو کوي خشته او زورې پاک به ته د هغې نه اوبه خوږې وې، د هغې نه به یې اوبه څکلې. یو بیرې غرس و، اوس هم شته هغه کوي. حضور پاک اعلان کړی و، وی زما جنازه چې کوې هغې نه مخکې چې غسل لا کوې، نو بیرې غرس نه به ماله اوبه راوړی، د هغې غسل به را کوې. بیرې بوزعه و، بیرې عهن و، داسې یو څو کویانو په مدینه شریفه کې د هغې اوبه خوږې وې، باقي ټولې ترخې وې. نو صحابه پکې بیماران شو، ناجوړه شو. حضرت ابوبکر صدیق بیمارو او خپه به او جړل به. حضرت بلال، هغه بلال چې په مکه کې هغه له څونه تکلیفونه رسېدلي وو، مکه مکرمه کې څومره په تکلیف کې و غریب، ګرمه ځمکه در مدینه آباده ده، مکه کې هېڅ نشته، بوټې موټې دلته بوټې هم دي، خو بیا به مکې پسې خپه او جړل به. ابو جهل ته به یې خیرې کولې، وی الله د ابو جهل هلاک کي، وی مونږ یې د ښکلې ځمکې نه راوشړلو، د وبا ځمکې ته یې راوشړلو، خیرې به یې کولې. یو ځل رسول الله مبارک ته صحابه وی چې بیبیانو ورته وی، بیبي ورته وی، وی ټول صحابه پریشانه دي، ټول بیماران دي او ټول جاړي په مکې پسې. نو حضور پاک دعا وکړله، داسې دعا یې وکړله چې مزېداره دعا یې وکړله، اللهم یا الله بارک لنا فی مدینتنا، یا الله په دې ښار کې مونږ له برکت واچوې. اللهم بارک لنا فی مدها و سعیها، بعضې څیزونه په وزن خرڅېدل، بعضې په پیمانه، یا الله د خوردونوش سامان کې برکت واچوې. اللهم صححها، خدای موسم خوشګواره کې، اوبې خشته کې، جوړې کې، وانقل حماها، او خدای دا تبې بل خوا چې ته لرې کې،
ته به ترې لرې کې رب العالمین ته سوال وکړو. د رسول الله مبارک سبا صحابو ته وی خوب مې ولیده. نو په خوب کې یو توره ښځه وه، ببرسرې وه، بد شکله وه او د مدینې نه ووته جحفې ته لاړه. وی ما اولته یا رسول الله، الله رسول د دې خوب تعبیر دې څه وویسته؟ د پیغمبر خوب زمونږ د خوب په شانې هغه وحی وي، وحی خوب وي. رسول الله مبارک ته وی تعبیر دې څه وویسته؟ وی د مدینې بیماری وبا خدای د مدینې نه وویستله، جوفې ته لاړه، مدینه جوړه شي. داسې خوشګوار مزیدار موسم، اعلی هوا، اوبه مزیدارې شوې، صحابه ټیک شو، جوړ شو. او اللهم حببها الینا، خدای مونږ ته خوښه کې، الله زمونږ ورسره مینه پیدا کې. کحبنا مکة او اشد، لکه مکې سره چې زمونږ مینه ده بلکې د هغې نه زیاته مینه زمونږ ورسره پیدا کړه. مکې سره چې زمونږ مینه ده بلکې هغې نه زیاته مینه پیدا کړه. با صحابه بیا د مکې نوم به نه اخیسته، دومره مینه د مدینې سره پیدا شوه، دومره محبت د مدینې سره پیدا شو چې خلکو به مدینې پسې بیا منډې والې. نوم بدل، یثرب بدلن نفس ورته نه وایه، یثرب بروز د مسجد، یثرب نوم به ورته نن نفس نه وایه، نن نفس د دې نوم شو مدینة النبی. مدینة النبی، دا نوم خو تاسو یادی که نه؟ نوم څه شو؟ مدینة النبی، د رسول الله مبارک ښار، د رسول الله مبارک شهر، دا نوم کېښودلی شو. نو زمونږ خلک ورته مدینه منوره وی، مدینه مکرمه وی، طوابه ورته وی، طیبه ورته وی. رسول الله مبارک نوم بدل که طوابه، طیبه، ښکلې ځمکه، ښکلې ښار، خوشبویه ښار، پاکیزه ښار، ستره ښار، داسې نوم یې ورته کېښود. سفیان ثوري رحمه الله یو ډېر لوی د حدیث استاد، ډېر لوی بزرګ دی. هغه چې ځنکدن و شیطان ورته راغی. دی ګوره ځنکدن په وخت کې هم راځي، ډېر خطرناک شی دی. د ځنکدن وخت کې ورله راغی نو هغه ته څه وایي؟ وی ډېر لوی عبادت دی کړی او زما د لاسه بچ شوې، ما خو در باندې ډېر محنت کړی و خو ډېر لوی علم دی او ډېر لوی عبادت دی، د هغې د برکته رانه بچ شوې. مطلب یې دا و چې ته به ووایې چې یاره واقعي زما عبادت هم زیات دی، علم هم زیات دی، دا خو کبر دی ځنکدن په وخت کې. او ته څه وایي؟ وی نه، ما مخه تا کوه، اوس هم در نه خلاص دیم، راځه او ما ته وسوسې چې سپېره بچیه. دی په حدیثو کې راځي، ګورې روایاتو کې چې کله کله دی یو سړي ته ځنکدن په وخت کې د پلار په شکل کې راشي، د خپل پلار په شکل، او د یهودي هغه پلار د پلار په شکل شي ځان یهودي کي او دته وایي زه ستا پلار یم او دا اسلام ګورې غلط دین دی، دا دی زه یهودي نو کامیابي شا به فوراً یهودي شه. هلته دا محنت د باندې کې کله د عیسائی پلار په شکل کې راشي، د خپل پلار په شکل کې به دې راشي چې زه ګورې مسلمانو، زه ګورې اخر کې عیسائی شویم او کامیاب شویم او تا ته هم ویم ځنکدن دې شا به عیسائی شه. نو دې په دغه شکلونو به هم درته راځي، دا راده چالونه دي. دی به کوشش کوي چې دا مسلمان د اسلام نه وښودي، د ایمان نه وښودي او د ایمان نه اخلاص کړي. لوی عالم امام رازي رحمت الله علیه د الله په وجود یو ځای کې سل دی او بل ځای 360 دلایل لیکلي. سل ووایه دا چې الله موجود دی، چې کوم وخت کې وفات کېږي نو دغه وخت کې وله شیطان راغی. او یو ډېر لوی بزرګ د شیخ نجم الدین رحمه الله لګیا دی اودس کې، شاګرد ورته اوبه اړوي لوټې نه، شاګرد اوبه اړوي او دی اودس کې اوبه اړوي. شاګرد یې حیران دی چې زه خو د خپل استاد ته لګیم اوبه اړوم، او ده سوچ خو بل دی او لوټې مې ولې په دا یو لاس فلاشي. اخر کې یو چونګ اوبه راوانشتې او داسې ویشتې او وی شا به وایي چې بې دلیله الله منم، الله یو دی او موجود دی. شاګرد او بیا اودس د معمول مطابق وکړه. شاګرد دوی سید نه لري په یو لاک د دنیا لوټې د شي څوک چې بل دی او دا خبره د چا سره وکړي. وایي ما ته په کشف الله هم راځي خو دوی لوی فلسفي دی او شیطان راټینګ کړی ورسره په مناظره مقابله
شیطان ورته وایي چې الله نشته دی وایي ستا څه دلیل دی دی ورته دلیل پیش کوي شیطان یې ولا باطل دی او ته دویم دلیل پیش کوي شیطان ولا هغه هم باطل دی او ته دریم دلیل پیش کوي شیطان ولا هغه هم باطل دی وی اخیری دلیل یې ورته پیش کړي قریب و چې هغه هم ولا ختم کړی وي او امام راضي د دنیا د ایمان نه خلاص رخصت کړی وي وی ما ته الله خو چونګو به مې راواخېستې ورو مې ویشتې الله وی هغه د هغه سینې ته ور وسولې او مې چې شابه دا ورته ووایه چې بې دلیله الله منم چې یو دی وی بس چې دا خبره یې واورېده سوچ یې راغی شیطانه ذلیله رک شه خدای دې بې خوباسه زه بې دلیله الله منم چې الله یو دی چې ده ور ووایي نه شیطان ته پنجې وویستې ورسره د ایمان نه آخرت ته لاړ دا مرګ اوس کې هم دی محنت دی او دی په مختلفو شکلونو راځي کله به تا لره ثواب په شکل کې راځي یو عمل به راته ښیي د شریعت خلاف دی دی کې ثواب دی کوه ته به یاره واقعي دی کې به ثواب لکه د ملو تختې لوه یې مړ شي که نه او دا خلک د پختې لوه پخوي دا څه چل دی دا تا ته په دې غله کوي چې چا به دی کې ثواب دی کوه د شریعت خلاف عمل دغه وخت را تختې لوه ته څه ضرورت دی څوک یې خوري ماشومان یې نخوري ته لته وله ورکړي بلا پیسې د مفتو کې جایت کړو شریعت خلاف رسم او یو بدعت دی هلکه هغه زیارت دی شمې وله یوسه او ډیوې وله یوسه او ګیر چاپېره ترې تاو کړه ولې دا ډېر لوی زبرد دی او دا شمې دا د یو ډېر لوی عزت دی هله شابه اوس تا له پړک کې دا واچوس چې دا ثواب کار دی نو خلک خو ثواب پسې منډې وایي حالانکه خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي وایي هغه خلک چې په زیارتونو او په قبرونو باندې دیګې بلوي خدای دې په لعنت نازل کړي والمتخذین علیها السرج چې ډېرې پرې د پاسه باندې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وینا نو هلته تا ته څه وایي تا ته بله کې وسوسې چې نه پهله خو دا مطلب دی او دا خو دا مطلب دی په قبر غلاف واچوه ای خلک په دې قبرونو ځای په دې غرغر غلافونه قبر ته د غلاف څه ضرورت دی چې د بې غلاف اچي د سره د غلاف چې د پاسه کوي چې په جون کې دا بزرګ جمدې ورتلې د تابعداري کې کوله اوس یې قبر لجو د پاسه بې غلافونه اچي تا ته وي نه که نه هله شابه او دې کې ثواب او دې کې ډېر لوی عزت دی او دا قبر ولا پوخ که او سنګ مرمر پرې ولګوه اوس نبي علیه السلام فرمایي چې قبر پخول لویه ګناه ده قبر به نه پخې هله شابه دا ډېر لوی سړی دی لوی ته یې وغواړه هله شابه د دې سړي نه بیماری جوړېدل غواړه پلانکې ناجوړ وکړه چې پلانکي زیارت له لاړ جوړ نه شو دا ته پړه کې واچ دا بعضې وخت کې د خلکو په زړه کې دا وسوسه راشي وایي ګوره که نه پلانکي باندې دانې ختلی وو او پلانکي زیارت ته لاړ دانې یې جوړې نه شوې پلانکي په سر باندې درد و او بیا هغه زیارت ته لاړ نو سر یې ښه نه شو نبي علیه السلام فرمایي دا د حضور پاک وینا بعضې وخت شیطان په سړي کې دننه ورننوت څه پټیو کې بیماری پکې پیدا کړي یا ورته وسوسه واچوي چې د زیارت ته لاړ شه یا د بوت کې لاړ شه نو که دې هغه زیارت او بوت ته لاړ شي را شیطان تې وځي او زه خو جوړ شو یا بل ته هغه چل وښیي بل ته وښیي شی مشهور شي دا د ده چالونه دي او په دې چالونو مخلوق د خدای ګمراهان کوي او بربادۍ یې تباه کوي څوک په یوه لاره او څوک په بله لاره نو د ده نه نبي علیه السلام فرمایي ان الشیطان لکم عدو دی ستاسو دشمن دی فتخذوه عدوا ورې دشمن یې وګڼئ ځان به ترې په څه بچ کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه پناه نیسم په الله د دې ذلیله شیطان نه الله ما له امن راکړي او پناه راکړي دا بچې یعنې پرېږدي دی نه یو تلاره نه ده حضرت معاویه رضی الله عنه نه تهجد قضا شوي نو سار وختي د شپې اوده پاتې شو سار یې الله ته ژړل یا خدایا او د دې سپېره د وجې نه په یو مسله کې ته قضا شو په بله شپه دې بیا پاتې شو نو بیا الله ته جلا شروع کړه یا الله ما نه خو تهجد پاتې شو نو په دې شپه شیطان وروي ویښې کړه تهجد له پاسه چې پوه سوې ته څوک وي د شیطان ته ګورو د خیر تار ته ګوره ویل تهجد له پاسولم او ته ویلې شیطان یې ویل زه یم شیطان نو یې زه تهجد له ځین پاسولم وی ګوره یو شپه دنه قضا شو نو ودې ژړل چې دوی وژړل الله ډېر لوی رحم در باندې راووری نو ته دوباره د نه بیا قضا شولي بیا یې د هغې نه زیات وژړل الله د هغې نه زیات رحمتونه در باندې راوورېدل نو ما یې کې دا قضا کول هم دنه ما کړي دي ما یې دا قضا کول ښه نه دي هغه مونځ کې دونه د خدای رحمتونه نه راځي لکه په دا خدای تر چې دوه شپې کوم وژړل دوه ساره او در باندې څونه پجیم کو راشه همغه عبادت وله ښه دی دا جړانه دومره په الف لام خبیث
مختلفو طریقو سره د خطا کوي. خوب کې د نه پریږدي نو خوب کې څونه اوس پسې سړي ته اچوي. یو سړي په کټ کې مې چا دی کولی، ښځې ورته وایي په کټ کې مې چا دی کوي، غټ سړی یې او واده دې کړی دی او دا مې چا دی په کټ کې کولی کوي. یا ښځې خو شیطان راشي او ما ته وایي چې دلته کښېنه مچا دې وکړه، یو کم په کټ کې مې کړي. بېګاله چې وده شو شیطان راغی، وایي ګوره ټولو کې پاسې متیاز را باندې لښتي په غاړه کې هغه مې کټ کې کړي او ما ته که ته اوس خزانه به نن ښیې. وایي ډېره ښه ده چې دونه مال د باندې وګټم چې یاد وساتم. ته مه ښیې. یو بینک ته یې بوت، وایي شابه دا پیسې دې راغونډوه. د بینک خزانه یې نښتې ده او چې څادر یې ډک کړه څوکیدار یې پرې راویښ کړه. یا پازه یې څوکیدار هغه چې خزانې مال خوا سړي یوړه اگر منډه کړې دې به ته وایي څوک مې دیوال ته وخېجه شابه اوږې یې ورکړه دیوال ته یې سړی وخېجو او څوکیدار ته یې خپې نه ونیسه. اوس هغه بره زور کوي او څوکیدار د خپې نه نیولی دی. دا سړی دی شیطان ته اوس څوک وم که لاندې نیولی یم بره ختې نه شم. وایي غول پرې وکړه نو پرې بدې دي ته بره راکه غول وکړه. غرض یې ورکړه او غول یې وکړل یا لوشو کټ کې یې غول کړی هغه ودې وکړ ټول کټ یې لاړلی. شیطان خود پته وي خدای دې بې خوبازه مور کره به یې تکي به چا دې کوی نن دې ټول کټ لاړلی دی. وایي خو تا راته وایي چې خزانه دې وغواړه نو دا دومره خبیث شوی. پرېږدي دې نه په هغه طریقه کې شرمۍ به دې په دنیا کې رسوا کوي به دې په کومه طریقه چې ستا رسوایي او بېعزتي راځي دې به دې بېعزته کوي. دا ښځې چې بربنډه کړي دا د انسان بېعزتي نه ده چې د چا ښځه بربنډه ګرځي په دا خلک پوهېږم. کټو لستونو سره چې دا ښځې ګرځي او په بلیلونو کې ګرځي او په نیکرو کې ګرځي دا د انسان بېعزتي ده که نه؟ دا څومره رسوایي ده. پردو سړو سره چې د چا خور لور او ښځه ګرځي دا څومره رسوایي ده. دا د دې سپېره کان یو سړی د دیوال سوري ته ملاست شیطان ولوه پیسه وي پاسه وی لکه ولې دې پاسولم وی دا دیوال د باندې راغورځېږي هغه واقعي دیوال دا پرېوه سړي ورمنډه کړې خدای سره خو که ته څوک یې شابه ما ته ځان وښایه که تا ځای نه وي ریښکلې خو را دیوال به را پروت یې مړ به وی د شیطان وی شیطان ته ګوره او د خیر کار ته ګوره ته څوک د خدای نیک بنده څوک د خدای دوست دی نیک سړی شابه ما ته ځان وښه سپېره شیطان یم وی نه شیطان څنګه د مرګه بچ کړم زه د مرګ پت پر کودم او دیوال لا پروت یم مړ به وی د مرګه مې نه بچ کړو بیس دیوزه که ما نه وي ویښ کړو دیوال لا پروت وي شهید شوی به وي شهادت نه مې بچ کړی تا به هم په جنت فردوس کې راته مټې وایې دومره په الف لام و ارامي دی تاره د سکیمونو چالونه دی. رسول الله مبارک چې کله هجرت کوه صحابه خو مدینې شریفې ته لاړل موږ ته پته ولګېده چې نبي علیه السلام به هم ځي او که دې مدینې ته لاړ خو دی غټه کامیابي ده. له دې په زړه کې وسوسې واچولې ناغي په مکه مکرمه کې یو میټینګ راووت د هغې د مشورې یو ځای هغې کې میټینګ راویست او دا شیطان د یو بوډا سپین ږیري په شکل کې په خپله پکې کېناست. مشوره شروع شوه ابو جهل هم ناست دی یو کس پکې دا مشوره ورکړه چې هلکه داسې کار دی چې دې به د کلي نه وشړو نبي علیه السلام یې یاد دا شیطان د سپین ږیري سړي په شکل کې و دې پاسې وی دا ډېره غلط تجویز دی که د وطن نه موشله داسې خوده جبه خدای ورکړې ده ځان له به ملګري پیدا کړي او حمله به دباندې وکړي دا څه کوه هغه تجویزات شو. بل کس پاسېد وی جیل کې به یې واچو کوټه کې به یې واچو نظربند به نو دې بیا پاسې وی دا هم غلطه ده وی دا خو ډېر مضبوط قوم دی درنه به خلاص کړي. ابو جهل پاسېد وی مړ به تو ارو خبره به خلاصې شي. شیطان دا بوډا شکل کې پاسېد وی زنده باد دا ډېر سخت تجویز خو دا وجل به څنګه کوې د هغې چل درته زه ښیم څوک دی وجني هغه خو لوی قوم دی دشمني به ځان له څوک ګوري داسې کې چې د هر قوم نه یو مشر راپاسې او په شریکه ته حمله وکړې نو د قوم د ټولو قومي لوبیا بدل نه شي اخیستی دا یې چالو خو لیکن ګوره
ان کید الشیطان کان ضعیفا د شیطان سکین کمزور دی الله وی قرآن شریف هی چې څنګه رالل د نبی علیه السلام د کور نه ګیر چاپېره ودرېدل ټولې لارې ونیولې او بیا یې نیت و چې نبی علیه السلام به سهار پېشمني راپاسي او که راپانېست غم به پرې ورشو حمله به پرې وکړو هلته جبریل علیه السلام لاړ او د کافرانو دا ټوله مشورې نبي علیه السلام ته وکړه چې داسې دی راغلي سب کوم وی حضرت علي رضی الله عنه د خپل ځان پلې وځکه او چې څومره امانتونه خلکو درکړي دي ګوره دغه کې هم د خلکو امانتونه ورسره پراته او هغه واپس کړي صاحب او ته د شپې په منځ کې راوځه او یو موټې خاوره به راوالې او هغه به ونودې خدای به د دین محفوظ کړي نبی علیه السلام پلته شپه راپاسې او یو موټې شګې راواغېشتې او هغې ونوستلې الله هغه شګې د هغه ټولو کافرانو سترګو ته ورسول وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى ودا تاني دي كده راويشتل ظاهر کې خو نبی رسول سلام کړی وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى دا الله کړی ابو سترګې مګلې او نبی رسول سلام په نشته رسول الله مبارک ابو جهل دا ټول مې د چوالالو سترګې مګې نه پته شو سکي مې ناکام شو جنگ بدر کې نمکی کافران چې د مسلمانانو مقابله لاله نالته بعضې کسان وی چې داسې کار دی چې دا جنګ نه کوو مصلحین هم پکې وو دا چې مسلمانان دوی د خپلې قافلې تجارتي قافلې د دفاع په غرض وتلي او د مونږ تجارتي قافله خو محفوظ شو جنګ نه کوو ده ولا ډاډ ورکړو چې نه مړه کې مسلمانان او هلته یو لوی قوم دا د قوم د مشر په شکل کې راغی او ودرېد او لما بوی لښکر را روان دی کرز ابن جابر دا د یو قوم مشر و د هغه په شکل یو شکل به جوړولی شي ویلګه ما قوم را روان دی ستاسو د مرستې لپاره زما قوم به هم شي او چې تاسو ورځئ زه به خپل قوم داسې جواب ورکوم او زما قوم به راځي وی به چې ښه موږ دې په دروغ راوستو ما شرموې دغه یو څو مسلمانان دي راویلي سي همدې کې بس ابو جهل وی داسې ټیک ته د لاس ابو جهل په لاس کې وګرځېده راګرځېده هغه به دویه کور ده هغه ستا قوم به کله راځي ویل یې غونډۍ شاته را روان دي ما ته پته ده اوس به راورسېد خو چې کله سپونه برابر شو د مسلمانانو د کافرانو او فرشتې راغلې زر فرشتې راغلې 500 د جبریل علیه السلام سره 500 د میکائیل علیه السلام سره نو دغه فرشتې لیدې دغه پېژندلې کافرو نه لیدلې اني ارى ما لا ترون او دې خو دا شو چې سلینې زی وینم د ابو جهل نه لاس راکړه او یې عثمان لاس راکاږي زه بس وی ور لیک مې کلیس بری پته لګي لاس یې راکړه او پرې دی او یا کسان د کافرو قد سرداران سره د ابو جهل امیه سره د اتباع او د شیبه دا ټول مرداران شو او یا کسان ته بندیوان شو دا د سازشونه ځان په دې بس بچ کې و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا روایت راځي څوک سحر لسکره ته اعوذ بالله وي چې تر ماښامه پورې به ته الله ساتي او چې څوک ماښام لسکره ته وي تر سهاره پورې به ته الله ساتي بیا اعوذ بالله کې څه فلسفه ده چې دا شیطان پې تښتي دا اعوذ بالله فلسفه دا ده چې اعوذ بالله معنا دا ده چې د الله په ذات سره د دې ذلیل شیطان نه امان نیسو بیا خو د شیطان ته پته ولګي چې دا وعده الله ته وکړو دا ورته پته ولګي او چې الله ته آواز وکړو الله زما په مقابله کې ډېر مضبوط دی دویم ته دا پته لګي چې الله راته دا خبره اوري درېیمه دا خبره ده چې الله طاقت هم لري ما نه بچګول هم شي او څلورم دا چې دا ورته الله ویلي وي چې ما ته دا آواز وکړه چې کله شیطان وسوسه درته راشي نو ما ته آواز وکړه نو چې الله ورته وایي ما ته آواز وکړه نو خامخا به مدد کوي دا یو مثال درکړم یو سړی چې یو دوست ملاقات ته راشي او د هغه په دروازه کې سپی وي سپی سپی راپاڅي غپ غپ شروع کړي دا میلمه به څه کوي د 3 کاره دي یا به واپس کېږي خپل کور ته چې سپی دی نه دو او یا به دانګ رالي او کوتک به رالي او کاڼې به رالي سپي سره به جګړې کوي نو که واپس کېږي نو مقصد یې نه پوره کېږي فریاد تلل په ابس شو او که کوتک رالي کاڼې رالي نو دا الله بل غم کتل دي دوی به نور هم چغې جوړې کړي چې راشي حمله پرې وکړي او درېیمه لارې دا ده چې هغه کور والا ته آواز وکړو چې هلکه دا سپی د درې ته که دې راغلی یم نو په دې دریو کې کومه لاره بهترینه ده
که واپس کیږي مقصد پوره نشو. که سپي سره جګړه کوي نو خو لاغم لار له کتل دي کېدای شي سپي خو چې یو غټ ناري کې نورو کوڅو نه ورپسې نور هم راوځي ځان له غم جوړ. او درېیمه لار دا ده چې کور والا ته اواز وکړي چې دا سپی دی غاړې ته کږېده درشم دا خوا کړه نو دا سلطان سپی دی سپی دې تا پسې نښتې غب غب درته کوي نو که تره چې زه خو په دې لاره نه ځم نو داسې هم نشي کېدی په لاره خو خامخا روان دی هغې نه خو نه بچ کېږي. او که جګړې ورسره کوې نو ته هغه سره جګړه هم نشي کولی ټي وي نه ټوپک باندې شو کولی. نو درېیمه لار یې دا ده چې مالک ته اواز وکړه چې دا سپی غاړې ته کړه. زه په دې لاره روان یم او دا وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا هغه مالک ته اواز کولی یا الله ستا په جات د دې سپي نه امان غواړم دا سپی تا پیدا کړی دی دا طاقت تا ورکړی دی خدای دې غاړې ته کړي زه په دې صراط مستقیم نه لاړ شم. اعوذ بالله دا فلسفه مالک ته یې اواز وکړه دا شیطان د سپي په شکل کې دی هلته نه به دغه مالک خلاص بل علاج نشته. یو اعوذ بالله ووایه دیم به څه کوې دیم به ذکر کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې په ذکر هم تښتي یا الله نوم دې واغېست. یا حدیث پاک کې راځي چې کله بانګ وویلې شي بانګ نو دا شیطان تښتي او ټیزونه اچوي نو بیا را متوجه شي نو چې کله اقامت شروع شي نو دی بیا تښتي او ټیزونه اچوي. د الله په نوم کې دومره زور دی او دومره طاقت ته ګیري د الله نوم ته ټینګېدی نه شي. نو ذکر کوی زیات څه څومره ذکر کې نو دی خو د زړه ته ناست دی او د زړه ته یې پنج یالمې کړي دي نو دی بیا وباسي پنج یې به وباسي د خدای نوم سره دې مقابله نشي کولی نشي ټینګېدی تښتي به. دوی شو او درېیم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنتونو تابعداري کول چې د پیغمبر علیه السلام د سنتو تابعداري کې د حضور پاک دا سنت چې دي که نه دا د شیطان د بچ کېدو قلاګانې دي د خپرګه نوک نه واله پر سره پورې چې ستا څومره وجود دی له حضور پاک په سنتو کې ډوب کړه. هر ځای کې د نبي علیه السلام په طریقه عمل کوه بس دا قلا ده لکه مړی شو وګوره چې نبي علیه السلام او صحابو د مړي د کېدو په وخت کې څه عمل کړی دی زه به هغه عمل کوم. په دویم ورځ یې څه عمل کړی دی هغه عمل به کوم. په درېیم یې څه عمل کړی دی هغه عمل به کوم. مړی سینګ خښ کړی دی هغسې به کوم. د حضور پاک د صحابه او قبرونه څنګه و هغسې به ساتم. نبي علیه السلام او صحابه مړي له په کومه طریقه تللي د قبر لا هغسې به زه تلاوت د قرآن شریف یې ساري مونځ سینګ کړی مازدیګر سینګ کړی ماښام خادی کې څه کړي هغسې خادي به کوم او دارنګې کویدن کې څه کړي دي په نکاح کې څه عمل و هغسې به کوم. نو چې د نبي علیه السلام د سنتو تابعداري دې شروع کړه په خپله خود به خود د شیطان د سکیمونو د جالونو نه به بد کېږي. دا درې عمل یو اعوذ بالله ویل او دویم ذکر کول د رب العالمین یاد او دریم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق زندگی تیرول د هر په سنتو باندې عمل کول دې ته شیطان نشي ټینګېږي دې به تښتي بیا دا کارونه کوي دې سره به د شیطان د سکیمونو نه بچېږي. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي ان الشیطان لکم عدو دې ستاسو دشمن دی فاتخذوه عدوا دشمن یې وبلئ دوستۍ مه ګڼئ. ګورئ او دومره خبیث دی یو سړي به ته وي ملاقات یې ورسره وشو ته څوک یې ویل دی شیطان دی هلکه وایي بی خو دې رک کړو دنیا دې تباه ما ته ما یو مقتدي او دا خبره کوله یاره وایي که دی مونږ په ګوتو راغلی که څه چل به ورسره کوو مې دغه فیچل دی چې په ګوتو نه راځي که دا کول سړی د ارماني کوي چې په ګوتو راغلی نو هلکه بنیا دې غرقه کړه په خلکو د خلک ملک کړل د شرابونې دې پیر کړل زینهکارۍ دې پیر کړی جوارۍ پکې هغه ته وایي ما څه کېته کړي زما څه کار دی دوی تصده په خپله کې ولیادی ما او دا به ګورې د قیامت پر ورځ دی وایي وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. ابو تسل شي قیامت پر دی به او په منبر کینی د اور په منبر او دا دوزخیان به تراغون چې تطریر به وتنګ وی الله د سره وعده کړی و اره پورا کړه ما کې ستویری ما ټول دو کړه زړه شو دی وای او ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم وی ما در کې پرې چولو چې لا ګناه کوي څه نه بم کوله کړ صرف لکه مې راته وسوتا چوله نو یا هغه لوی منعم حقیقي د خدای نه مدل او جمام مدل هم کړو بای بوت ته سجده باندې مالک کړی دا
دا ټوپک باندې چې ګوته راښکا دا ګوته دې نه ما راښکلې ده دا شراب په لاس کې تا دې ولي وڅکلې تا دې بدنام زېمه ټیک چې هرې ټول کېږي دا ګیلاونه ټول مونږ ته دا شیطان ورته څه وایي ما در باندې لیک په خپله قتل په خپله کې یادوې ما شراب په خپله اوس کې یادوې ما زناکاري په خپله کې خوندونه په خپله اخلي او یادوې ما چې راغلې کړي دي تا لیدلي دي ما در مټه دي ویلې ما یاره شراب په خوله کې در اړولي دي سپېره دا ټول ویلي دا ما صرف ګوته راستل دي ویلي څنګه ګوتې راستل دي په دې خو مې پېکه ویې راځه ورسره روان چې روان شو یو دوکاندار غوړي کې دغه شات خرڅو د یو ګوته باندې شات راواخیستل او داسې په دیوالو لګو ګوره د ما دا کار دی باقي ستاسو کار چې شات لیک پکې شات یې لګول یو چرمخکۍ راغلی هغه شاتو بس دوکاندار پیشو ساتلې وه د مږو دپاره مږو له خلک پیشوګانې په دې دوکانونو کې پخوا کچې دوکانونو خامخا ساتي چې پیشو کتل چرمخکۍ ده چرمخکۍ باندې راتوب کړې یو باندیسي ولاړ و هغه سره سپی و باندې والا خو ځان سره سپي ګرځئ چې باندیسي سره سپی و چې هغو کتل چې پیشو ده بس هغه سپي په پیشو حمله وکړه پیشو یې ماته کړه هغه دوکاندار چغې کړې باندیسي چې سپی دې قابو کړه پیشو دې رالمړه کړه سپي دې خوند یې ونه کړې به توره ورسره پرته وه چې ټس شوه سپی یې وو سپی یې مړ کړه باندیسي به بېخي زما سپی قیمتي سپی ساتلی یې رالمړ کړه پوره یې واخېستې دوکاندار یې مړ کړه ولې دا کیرو ما درته په خپل لاس یې راواخېسته خو دارو مې پختله او پرې د ما خو صرف بغه یو ګوته راښکې په الفلام و حرامي ګوته راښکولې پرې خو دې چل دی که لږ به خو دې جوړه کړه که او بیا خو لږ یې وسوځې چې په دریاب د پاسه تخت دی په دریاب او واړه شیطانان دي خپله کارګزاري ورته تېروي دې کارګزاره کې را تبلیغ والا ملګري چې یو بل ته ویلې دې کې دا کمالي چې که څه غلطي پکې وي نو پرې یې کړي او چې کومه فایده رسېدلي نو خلکو هغه ترغیب شي نو هرسې کوي بیا د قرنګي دا حرامین دا چل کوي خو هغه د نیکو دی د ګناه کار کوي د پوستکي ما لګلې وې څه دې کړو هغه سړي پسې مې لګېدو مونځ یې پرې قضا کړ خو چې ډېر څه کړه ما پرې خواري وکړه خو مونځ یې قضا نه کړو شو د وخت نه یې پرې وروسته وکړو یاره دا خواري مې نه کړو فن دی ونه په وخت یې وکړو حرکاتونه کې یې غلط کړ ډېر کوشش مې پرې وکړو خو سړی ډېر تکړه حرکاتونه یې پوره وکړه نو وسوسه یې ورته واچوله هغه د ظروف حضور چې کوم دی خشوع خضوع دې والا ختمه کړه دا خواري مې وکړه خو سړی ډېر تکړه نورو شیطانانو ته ویلي چت پرې دې دریاب پرې غوټۍ ورکړې بل راشي خطا څه وکړل ته چې مې لګېلی وې وایي ما خو جي کار وایسته څنګه یې وکړل وایي اله مې پرېښودل هغه ښځه خاوند چې ښځه مې پرې طلاقه کړه رسول الله مبارک فرمایي دې ورپاسېده ابلیس او دغه بچي فیلتزمه ځان ته یې راته رغاړه بس او نعم انت که ما ډېر ښه بچي انعام وله ورکړي ځکه په طلاق د دوه کورونو په منځ کې روانه راشي دشمني پیدا شي په دې سړي ته بله ښځه میلونه شي ممکن د ګناه به کوي او که ښځې ته بل خاوند میلولی شي ګناه به کوي او منځ کې چې کوم بچي دی هغه هم ضایع شي برباد شي دا حدیث سپېره چالونه دي